د کلي ډاکټر چې د پیغلې جینۍ سره یې په خپل کلینیک کې غلط کار کړی دی، دغه جینۍ چې ډیره زیاته خرابه کړې ده. دغه ډاکټر چې اوس تښتېدلی د کلي نه او دغه جینۍ چې په هسپتال کې پرته ده، دغه جینۍ انټرویو در سره دلته شریکوم چې دغه کلیوال ډاکټر ورسره په کومه طریقه دغه غلط کارونه وکړل چې دغه هسپتال ته راورسېدله. نو تر اخره راسره پاتې شئ او د دغه جینۍ انټرویو واورئ. نن سبا چې کوم حالات، کوم ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خپریږي، نو هغه وخت هماغه دی خلک ډیر خراب شوی دی، بې پردګي ډیره زیاته شوې ده. په دغه وجه باندې ډاکټران دي او که نور عمله ده ډیرې حده پورې غورځېدلي دي. که ډیر داسې کمتره خلک شته ډاکټران وي که نوره عمله وي، هغوی دغه غلط سوچ ساتي، غلط کارونه کوي، د نورو خلکو لوڼو خویندو عزت سره لوبې کوي. دغه جینۍ سره چې د کلي یو ډاکټر خپل کلینیک کې دغه غلط کار کړی دی او ډیره زیاته خرابه کړې ده چې دغه ډاکټر اوس تښتېدلی دی. دغه جینۍ چې په هسپتال کې پرته ده او د هغه ډاکټر خلاف یې اف آی آر درج کړی دی. دغه جینۍ وایي چې ماته دې انصاف میلو شي، هغه ډاکټر دې زر تر زره ګرفتار کړی شي، قانوني کاروایي دې ورسره وشي چې داسې کار د نورو جینکو سره ونه شي. کتونکو که موږ وګورو په کلیو کې داسې ډېر ډاکټران وي چې خلک یې کورونو ته خم دننه کوي، که هغه جینۍ وي که ښځه وي، د هغوی علاج پې کوي. په دې کې خو داسې ډېر کورونه وي چې ډاکټر ته رنګ وکړي زموږ کور ته لاړ شه، هلته جینۍ ده ښځه ده او هغې ته ستنه ووهه. په دغه ټیم کې سړي په کور کې موجود نه وي، نو بیا دغه مسلې مخې ته راځي او پیښیږي. نن سبا چې په داسې حال کې هم په چا اعتبار کوي، نو ستا غلط فهمي ده، په چا هم اعتبار نه دی پکار. دغه جینۍ چې 15 کاله عمر لري او ډاکټر له تللې وه د علاج دپاره، هغه په خپل کلینیک کې رانیولې ده چې غلط کارونه یې ورسره کړي دي. قانون ته یې دغه اپیل کړی چې دغه ډاکټر دې زر تر زره ګرفتار شي، قانوني سزا دې ورته میلو شي، ماته دې انصاف میلو شي. ډېر زر به دغه ډاکټر ګرفتار شي. دغه اپډیټ و چې سره هم شریکوو، نور نوی معلومات مخې ته راځي هغه سره هم شریکوو. موږ سره اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کړئ.